نامرده دښمن چې د بشریت، انسانیت او نړیوالو اصولو او قوانینو له هر اصل څخه بې پروا دی. دوشنبې شپه په 9 بجو یې بېوسه انسانان چې د محتادۍ له رنځه رغېدلي وو او په همدې ورځو کې بیرته د خپلو کورنیو غېږې ته ستنېدل د خونخوارو جیټ الوتکو په بمبارۍ کې په اور لولپه کړل. رمضان مبارک میاشت کې چې کوم وحشیانه برید دی پاکستان نظامي رژیم له لوري پر غیر نظامي افرادو باندې شوی دی. تاسو عملاً ګورئ چې دلته زموږ هیوادوال متضرر شوی دی. نو طبعا د تلفاتو متعلق باید دومره ووایو چې په حدود د 400 کسان تقریبا شهدا اجساد موږ موندلی دي چې دلته شهیدان شوي دي او ټول غیر نظامیان یو، یعنې په دې کې یو هم داسې نشته چې نظامیان وو، او په حدود د 250 کسان زخمیان هم شتون لري چې اسلامي امارت مسؤلین او وزارت داخله لګیا دي. په دغه ټپیانو کې اکثریت چې هم دی هغه وخیم ول او وخیم ټپیان چې دي د جدي مراقبت خونو ته انتقال شوي دي. همدارنګه ځینې چې سرسري ټپیان ول هم د واډونو واړ ول، هغوی په واډونو کې بستر دي، د هغوی لپاره روغتي درمل نه جریان لري. دا هغه وخت و چې دوی د تراویح له لمانځه څخه راګرځېدلي وو او د خوب لپاره خپلو اتاقونو ته ستانه شوي ول. دا ځای د درملنې کور و، د هیلو پناه ځای و او د ژوند د بیا پیل تمه پکې کېدله. خو د پاکستاني پوځي رژیم د وحشي بمبارۍ له امله په ناڅاپي ډول د وینو په ډګر بدل شو. زه مسجد نه راووتلم، تراویح ختمې شولې، اتاق ته تلم چې جنګ ونه ختم. ما مې خپل انډیوالانو ته ویلې مله دا به څنګه جنګ وي که څه وجه ده؟ وایي نه دا د اختر خوشخبري ده. هغه چې م کتل تیاره دغسې لاندې ګرځېدله سړک په غاړه باندې. نماز تراویح برآمدیم، نماز خواندیم، خدا قبول کنه. که آمدیم داخل اتاق با استراحت که یک وقت صدا شد، یک غرمی شد بسیار وحشتناک بود. بچه ها کلی برآمد بیرون، مدام داخل اتاق بودم. همین دوم غرم بس کشد، باز ما هم چرا خوردم. دیگه شهیدا زیاد بود، افتیده بودن دم دروازه و در راه. مریضی شدم، تمام زندگیم تباه شد. از همه ابعاد میایه برای ما ضرر می داشته باشه. درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. هغه انسانان چې د ژوند لپاره یې مبارزه کوله د شهادت په خواږه خوب ویده شول. هغه هیلې چې لا نه وې پوره شوې د خاورو سره خاورې شوې. د هیلو غوټۍ چې لا یې د غوړېدو تمه وه وچې شوې او له منځه ولاړې. هغو زړونو چې د ژوند لپاره یې ټوپونه وهل ټکان یې ودرېد او خاموش شول. خو دا یوازې یو زړه بوږنوونکې غمیزه نه وه، بلکې دا پر انسانیت ناولی برید و. دا د ژوندیو هیلو وژنه وه، دا د ژوند پر وړاندې جګړه وه او د هغه راتلونکي پر وړاندې داسې تیاره وه چې لا یې د رڼا تمه کېدله.